د ښځینه او د شرمګاه په هکله 15 جالب معلومات. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وګرځن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. د ښځینه او د شرمګاه په هکله 15 داسې جالب معلومات چې تاسو هېڅکله هم اورېدلي نه وي. که اورېدلي مو وي نو کېدای شي تاسو همداسې تېر کړي وي. که غواړئ چې د دې ویډیو په مطلب ځان پوه کړئ نو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو ښه ځان پوه کړئ. د ښځینه واجنه یا شرمګاه دننه خپل ځان په خپله پاکولي. له همدې کبله نو دننه پاکولو ته اړتیا نه لرئ. ښځینه صرف د بیروني برخې ښکاره چټله برخې پاکولی شي. د ښځینه او د شرمګاه د کلتوریز په برخه کې 8000 عصبي ریښې یا رګونه شتون لري. حال دا چې دا شمېر د نارینه او د جنسي غړي په سر کې 4000 دي. د ښځینه او د شرمګاه نرمه ده یو ډول د کشک خاصیت لري او ځان پراخولی شي. کوروالي او ماشوم زېږونې په هکله په همدغه وخت کې همدا کار کوي. که هر شی د ښځې په شرمګاه کې ولوېږي نو همدلته پاتې کېږي او هېڅ یوې خوا او بلې خوا ته حرکت نه کوي. په اوسط ډول د ښځې شرمګاه 7 څخه تر 10 سانتي متره د خوا کچه کوروالي پر مهال تر 2 چنده پورته کېدی شي. او دا حال دا چې د هر وخت چې کله ماشوم زېږول کېږي نو دغه د شرمګاه خاصیت دی چې د ماشوم زېږونې یا هم د کوروالي په کولو پر وخت کې دغه خپل خاصیت ترسره کړي. نو دا ویډیو موږ د دې لپاره جوړ کړه چې هغه خلک چې اکثره په دې نه پوهېږي چې ولې دا داسې او داسې ده، نو ما د دې لپاره ورته جوړ کړه چې د شرمګاه خاصیت داسې دی. نو دغه معلومات نو شرمګاه دغه خاصیت لري. تاسو کولی شئ چې په دې ویډیو کې ځان پرې پوه کړئ او غلط استفاده ترې ونه کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب ونه کړئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سره سبسکرایب کړئ. مننه.